ملګرو په ژوندون روخان کې د جمیل واصل لخوا سلامونه واخلئ. د سپرلي آغاز دی، په شهي کې ډېرې ښکلې واورې شوي دي. ښه ګڼ شمېر ملګرو سره به چکر لګو، موږ سره اوسئ، ویډیو تر اخره وګورئ. دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی، دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی، دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی، دا غرونه مې هډوکي دي، دا خاوره مې بدن دی، دا خاوره مې بدن دی، دا خاوره مې بدن دی. دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان. سو کې صدنوم دې سبت سبد زوري او تسو کې صدنوم دې سبت سبد زوري، تسو کې صدنوم دې سبت سبد زوري او تسو کې صدنوم دې سبت سبد زوري. د دې خاورې د زور خونه دلی او نه لندن دی، او د دیر د پسرلو د هواګانو قربانېږم، د دې خاورې بچې یم په دې خاورې قربانېږم، دې خاورې زلوي کړې
زیږولې ډېر په مینه د مور او پلار په شانې په دې خاوره زه نازېږم جوړ ندی راوړي زړ ګلونه پسرلی اما زیګرا د دیر نه برازي او تازه با جوړ ندی راوړي زړ ګلونه پسرلی اما زیګرا د دیر نه برازي څنګه چینارونه خپل سین خپل باغونه پسرلی اما زیګرا د دیر نه برازي او د دیر نه برازي د با جوړ نه برازي خپلې من شاپ آئے کہ ملاقات ہو وځه کړه خوړږي لږ به د ورنی او جلیل صاحب څه تاثرات دي چکر لراله خو یاره پیل ازل رالو د ملګرو سره ها خو یاره غټه مزې وکړله ها اول چاله پکاري چې دی خوا راشي ها ډېر مزیدار ځګې دی واورې پرتې دي یخ موسم دی که دا ډېره ګرمي ده خو دلته کې ډېر لکه بنینونو وغیره به ورسره راوړي پلستر دلته مطلب یخني یخني چل دی دلته یخني چل دی ملګرو دی وخت کې مونږ شهید ته راورسېدو د خیر سره پخلی به هم کوو تاسو ته به د واورو نظارې ښایو د ځینو خلکو سره به ځینې خبرې هم کوو او زمونږ سره اوسئ ویډیو پوره وګورئ کنه یار څنګه یار سم ازش ډیره کې نشته ته خپل سوای کنه نه نه کیمرامین به ګوشتل نشته ګوره ها مشتل نه خو پدې باودا خدا نه گزار نکو سوال کار څه ختم ګوره سره خسته پیزار جمیل بھائی ها څنګه خو خره یار زما خو کنه بس په مې خشوي لګا ها نو په خوريانو لا پکار دي چې دلته راشي موږ لا پکار دي چې مری ته لاړو کنه ها دا چې نه لا پکار د مارینه او د کالام نه دا علاقه خولي ده خو کچرته حکومت دی علاقې ته توجه ورکړه او ساره کې صحیح شو نو ډېر خولي زیاده یقینا موږ ډېر خلک دلته ډېر تعداد خلک راځي سیلانیان راځي خو د روډ ډېر غټه مسله ده که د روډ دا مسله دا چې روډ دلته باران ډېر خراب وي واورې ډېر خراب وي نو د وجه دلته توجه هم دومره نه ورکوي کنه بالکل پر روح کې کنه بیا بار جوړوي بالکل دا بالکل کومراټ او د کالام او د مری نه خسته ځای دی خو یقینا که چېرته حکومت د سیټ ته توجه وکړه او دا روډ یې ورته صحیح کړو نو یقینا دلته به ډېر تاپیل چې دې ځای له خامخا بندوبست وکړي د روډ بشیر خان دی او که نور سخت تکلیف په لاره باندې ګاډي لاندې لګي سلیپ کوي موټرسایکل والا ته خصوصي تکلیف وي که نه دې وخت کې زموږ سره یو ملګری ولاړ دی د نه د پوسټ کوچ دار کوم ځای نه کوم ځای نه راغلی مونډه نه جي ها شهید ته څنګه ولېږې ده یا ډېر مزېدار او خو د چکر ځای دی خو ښکلی ځای دی او واورې دي نو په لاره چې راتلې څه مشکلات درته وګڼه یار نور مشکلات نه خو بس د روډ مسله د روډ ډېر خراب دی ډېرې کندې کوچې دي کچا روډ دی یقینا که دا روډ صحیح شي نو د کالام او د کومراټ او دغه نه دا ښایسته ځای دی شي او دا وجه ده چې روډ بل نور دلته ستاسو ته څه کمی محسوس شو د هوټلو باره کې دلته هوټلې پکار دي دې وخت کې موږ سره یو بل ملګری ولاړ دی ګورو چې دا کوم ملګری بخیر راغلی السلام علیکم کوم ځای نه راغلی موږ له منډه مصابات نه راغلي سجاد نه شهید چکر نه راغلی چکر نه نو څنګه چلې څه بنډارم کلی که نه بنډارم کلی دا پروګرام سټارټ نو دلته چې راغلی نو تاسو ته په لاره باندې تکلیف محسوس شو یا دلته څه کم کمی دی نور مزدار ګډې مزدار دی واورې زبردست ماحول خلک هم نه ښه دی خو په لاره باندې د روډ ډېر غټ تکلیف دی او د روډ ډېر زیات خراب دی که نه لږ هم نه دی خراب انتهایي چې د 3 غنټو لارې دا په 4 غنټو کې خلک کوي چې کوم ټورسټ راځي دلته نو هغه کوي دا تکلیف ورته کوم چې سینیټر سیلجات هغه هم د دې علاقې دغه سینیټر دی او کوم چې مینه دی بشیر خان هغه هم د دې علاقې دی په کار دی چې دا په خپل علاقه باندې دغه ورکړي
توجه ورکړي دا کلي دي او مر یو دغه کې پاتې کېږي دې خپل علاقه کې چې پاتې کېدی نو څومره به ښه وي د دې روډونه دومره خراب دي چې کم از کم دا خپل خلک چې دا خو دلته راځي که نه یقینا بالکل په دې وخت کې چې موږ څوک هم ګوري کم اعلی چارواکي دي نو هغو ته پکار ده چې په دې علاقه باندې نظرثاني وکړي دلته دا روډ صحیح کړي بل دا دلته هوټل کمی دی نه دلته چېرته بټۍ شته نه څه هوټل شته دی نو پکار ده چې د دې خلک یا نور داسې دغه یې دلته خپل هوټلې کولاو کړي نو خلکو ته به ډېر زیات سهولت وي په دې وخت کې دا وګوره د پخلي لپاره سامان راوړی شوی دی او د پخلي تیاری روان دی زه دا وو چې به یې دغه شی دی خیال لري چېرته به چې مسافر ولځئ لمازې وکړي لمازې لکه مړه یاره قرانګ مه وله کنه دا شیونه پرېږدمه ګورې موږ به واوره مزې وکړي دلته لکه پرېږدمې تاسو څه کوئ لکه څه تیاری کوئ که څه کوئ دا پکې اصل شی پکې داسې دی تر دې ترې ونیسئ که نه تاسو ها سجاد صاحب ته موږ ته دا ووایه چې څنګه چللی چکر ته څنګه محسوس شو ډېره مزه وکړه خو دې وړو وشتو یاره خراب یې کړو یاره بایجان ډېر مزه وکړه چکر کې ډېر ښایسته خوند دی ډېره مزه یې وکړه خو لاسونه ډېر یخ شو یخني ډېره سوی وه ښه د روډ په باره کې د حکومت نه څه مطالبه ده روډ ډېر سیوا خراب دی حکومت ته دا خواست دی چې تاسو یار دا روډ جوړ کړي نو ډېر ښه به وایي سیلګرو ته به ډېر اساني وي نو په ډېر زیات خراب دی دې ته پکار دی چې د مري ته څومره ښایسته روډ دی خو د مري نه دا ښایسته علاقه ده تاسو ته وګورئ او دا ظالمان چې دي نو دوی خپل علاقې ته سوچ نه کوي او مري ته منډې وایي پکار دی چې روډ جوړ شي په کار داسې حکومت لا چې روډ جوړ کړي دلته پارکونه جوړ کړي نو خیر د حکومت ته هم اساني شي روان د وخت تېرېږي ها کوک صاحب صحیح حساب کړو تاسو وینئ که نه زموږ د ناهید لګیا دی د 1100 کسانو پخلی کوي خدای دې خیر کړي که خراب شو نو بیا یې انجام بیا ډېر بدي تاسو په ویډیو کې راولئ چې څنګه راغلی ده که نه ډېر زبردست دی نه ښکاري خو برابر و خو که خراب شو بیا به د دې 1100 کسانو د لاسه به ښه بېعزتي او دا دی زموږ د کلي د ټاپ زبردست